د واده په اوله شپه باندې ښځې د خپل خاوند نه انکار وکړو. ملګرو ویډیو راسره مکمل وګورئ، زموږ دپاره به کې هم ډېر زیات عبرت دی او ویډیو د نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. ملګرو یو کس چې دی نو هغه واده وکړو، د هغه نه چې کله واده شپه وه ملګرو، هغه چې خپلې کمرې ته ورغی که نه، او ډېر زیات خوشحاله و چې کله کمرې ته ورغی، د هغه نه پس چې دی نو خپل ښځې خوا ته کېناستو، نو ښځې ورته وویل چې ته به ما ته نږدې نه راځې او بلکل یې ته انکار وکړو. ښځه چې دی نو ډېره زیاته غوسه وه، ویل یې چې ته به ما له نږدې نه راځې. خاوند چې دی نو هغه هم ډېر زیات حیران کړو چې دا څه وجه ده، زما د واده چې دی نو له اولنۍ شپه ده او زما دا ښځه ما ته وایي چې ته به ما له نږدې نه راځې. هغه ورته وایي چې ما دومره خرچې وکړې، د هغه نه باوجود چې ما ته را واده کړې او ما چې دا څیزونه کړلې، نو ټول یې ورته وویل. خو اجنۍ چې ده نو په اخره کې دې خبرې ته جوړه شوې، وایي چې ما له طلاق راکړه او که نه، او زه ستا سره نه ایسارېږم. د واده اولنۍ شپه ده او د خاوند چې دی نو دا هم ډېر زیات حیران شو چې څنګه چل دی چې واده اولنۍ شپه ده او زما ښځه ما ته وایي چې ما له طلاق راکړه. خاوند چې دی نو سوچ یې کاوه، هغه دا خبره د خپلې ښځې ته وکړه. ولې وایي ستا په زندګۍ کې یو کس بل هم و؟ نو هغه ورته ویل چې او بلکل زما د تره زوی و، هغه زما ډېر زیات خوښ و او ما د هغه سره واده کوه. دې هلک ورته وویل که نه، ویل ته خپل د تره زوی نمبر درته شته؟ نو هغه ورته ویل چې او بلکل زما د تره زوی نمبر شته دی. نو ویل ته ورته رینګ وکړه. نو ملګرو هغه کله چې ورته هغه جینۍ چې ده نو رینګ وکړي، د خپل خاوند په مخ کې ورته رینګ وکړي، چې کله ورته هغه د خپل تره زوی ته رینګ وکړي، نو هغه تره زوی ته وایي چې زه ستا سره واده کوم که نه، او زه خپل اوس چې کومه زه واده شوی یم، خپل د دې خاوند نه زه طلاق اوس اخلمه. د هلک ورته وایي که نه، وایي اوس چې ده نو اوس هغه خبره تېره شوې ده، مخکې ما ستا سره واده کولو تا زما سره نه کاوه، او اوس ته اوس زما سره واده کوې، خو زه ستا سره واده نه کوم. ملګرو خاوند دا جینۍ ولګېده او د دې خپل خاوند په دې دا سر نه دی، په خپل سر نه دی، دی د خپل خاوند په خپو کې کېښودو او معافي یې ترې وغوښته. بیا ورته د خپل خاوند چې دی نو دا ورته وایي که نه، د خپلې ښځې ته وایي چې دی وایي ما ته له مخکې هم طلاق درکولی شو، خو نن سبا چې کوم خلک دی نو وایي دا ډېر زر بدلېږي، وایي د مینې ناټک کوي. نو ستا سره هم داسې وشوه، تا خپل د تره زوی خوښ و او هغه ستا سره دوکه وکړله. ملګرو نو حقیقت دا دی که نه چې بلکل په نن سبا په چا باندې یقین نشئ مه کوئ، ځکه چې نن سبا په چا باندې یقین کوئ نو بلکل تعالی نن یو شان او سبا بل شان، بلکل په چا باندې یقین ونه کوئ. په دې ویډیو کې موږ له ځکه ډېر زیات عبرت وموږ چې تاسو سره زه شریکه کړم. نن سبا چې کوم خلک دی نو بلکل په هغه باندې یقین مه کوئ، نن یو شان او سبا بلکل بل شان.